ادب او فرهنګ درنو مینوالو، ښاغلی عبدالباري جهاني یو پیاوړی نوښتګر نامتو شخصیت او د پښتو ادب په اوسنیو شاعرانو کې هغه روښانه او ځلانده ستوری دی چې د خپلو ګټورو آثارو او شعرونو په وسیله یې د پښتو ادب بڼ تازه او ښېرازه ساتلی دی. د جهاني صاحب په شعرونو کې د پخواني نن او سبا د رښتیني او عیني ژوند انځورونه، انساني هیلې، جسارت، مستی، یاغیتوب، عواطف او احساسات له ورایه ښکاري. لنډه دا چې د جهاني صاحب د شعر اوریدل او لوستل د هر با احساسه انسان په زړه یو ځانګړی اغیز لري. ما د جهاني صاحب یو ښکلی غزل چې پکې هنري او انساني آرمان او پیغام په ظریفانه بڼه انځور شوی دی انتخاب او دکلمه کړی دی. تاسو قدرمنو مینوالو ته یې ډالۍ کوم. وچې سولې اوښکې ګریوانونو ته به څه وایو، وچې سولې اوښکې ګریوانونو ته به څه وایو، درد را سره خپل سو پرهارونو ته به څه وایو. شپې مو په ساحل کې د څپو له وهمه وتښتي، شپې مو په ساحل کې د څپو له وهمه وتښتي، وخت کلی ونی سو توپانونو ته به څه وایو. مونږ خو نه د دار نه د سنګسار میدان ته ووتو، مونږ خو نه د دار نه د سنګسار میدان ته ووتو، اوس د رقیبانو پیغورونو ته به څه وایو. زمونږ له شونډو مه غواړه زاهده د خلوت کیسه، زمونږ له شونډو مه غواړه زاهده د خلوت کیسه، مستې مو توبې کړې تقدیرونو ته به څه وایو. ما مې په سکروټو کې خیالونه ورلیږلي وو، ما مې په سکروټو کې خیالونه ورلیږلي وو، والوتل خوبونه تعبیرونو ته به څه وایو. دلته چې راتلو شپې مو د اور سره منلې وې، دلته چې راتلو شپې مو د اور سره منلې وې، روغ دي وزرونه پانوسونو ته به څه وایو. سل وعدې مو هسې د اوبو پر سر کرلې وې، سل وعدې مو هسې د اوبو پر سر کرلې وې، ووایه رویباره پیغامونو ته به څه وایو. ولې پردۍ مینې ته لیږو د جهاني غزل، ولې پردۍ مینې ته لیږو د جهاني غزل، کور ته د صنم ځو تصویرونو ته به څه وایو. وچې سولې اوښکې ګریوانونو ته به څه وایو، درد را سره خپل سو پرهارونو ته به څه وایو. شپې مو په ساحل کې د څپو له وهمه وتښتي، شپې مو په ساحل کې د څپو له وهمه وتښتي، وخت کلی ونی سو توپانونو ته به څه وایو.